سلام ګلالي ماشومانو، د بیبو او لالي سلامونه هم ومنئ. زه نن تاسو ته داسې یو کیسه کوم چې تاسو به خامخا داسې خلک لیدلي وي. تاسو داسې ماشومان لیدلي دي چې نور وهي، تر ځان واړه ځوروي او بیا وایي چې زه تر ټولو زورور یم. لیدلي مو دي که نه؟ نو ټینګ غوږ ونیسئ. زه دغسې یو پړانګ کیسه تاسو ته کوم. پړانګ هغه لیکي چې دی هغه ښه په یو لیرې ځنګله کې پړانګانو ژوند کوي. په دغه ځای کې د پړانګانو ښوونځی و، د دوی مکتب و. په دغه ښوونځي کې یو غټ پړانګ و. دی تر نورو جګ و، غښتلی و او داسې غټ غټ بازوګان، دا مټې ډېر داسې غټ وه. ټولو به دته ویل چې ظالم پړانګ. د ده نوم به ظالم نه و، بل شی به و، خو ټولو نوم به ایښی و ظالم پړانګ. ده به واړه پړانګان په عذابول، دغسې بدکار یې کوئ. ښه په تېره بیا د یو پړانګ ډېر په عذابوئ. دغه پړانګ چې ده په عذابوئ هغه تر ټولو کوچنی و، ډنګر و، نری و. ظالم پړانګ به د لوبو پر وخت دغه وړوکی پړانګ پورې واهه او بیا به یې پر خندل. لالی وایي د دې کمزوري نوم څه و؟ د دا کمزوري نوم سمندر و. نورو پړانګانو به پر سمندر باندې خندل، ټولو نه، خو د دا ظالم پړانګ یو څو ملګري وه ښه، هغو به خندل. یوه ورځ ظالم پړانګ د سمندر خوار ټوله کتابونه ورڅیرې څیرې کړل، کتابچې ورڅیرې کړې. سمندر ډېر وژړل او بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې او هېڅ یې ونه ویل. الله، څنګه مې زړه باندې وسو؟ ستاسې هم زړه باندې وسو نه؟ بدکار سوی. ټینګ غوږ ونیسئ چې بیا نور څه کېږي. یوه ورځ د دوی ښوونکی ټولګي ته راغله او ویې ویل نن د یو بل ښوونځي نه نوی زده کوونکی راغلی او دلته صنف ته یو نوی پړانګ راغی. هغه هم داسې وړوکی و لکه سمندر. معلم یې ویل چې دغه د شنو ځنګلونو پړانګ دی. معلمې دغه نوی پړانګ چې راغلی و دا یې د سمندر تر اړخ کښېنوئ. ښه په هغه مازدیګر ظالم پړانګ بیا سمندر په عذابوي. د دغه کار دی نه. اول یې د هغه ډوډۍ تر امله کړله، ډوډۍ ځینې واخیسته، بیا یې سمندر غوځار کړ، ټولو بیا پر وخندل. دلته له لیرې دغه نوی پړانګ راتی. ښه دا نوی پړانګ د شنو ځنګلونو د ده نوم اتل و. ظالم پړانګ اتل ته وویل دا ملګری خو مې در وډباوه، اوس لکه چې ستا وار دی، ستا نوم هم اتل دی، تا به م ووهم. اتل په خندا ورته وویل راځه را میدان ته څه، داسې دا لستونې ورته وکړل، راځه را میدان ته څه. ټول پړانګان حیرانه شول چې ظالم پړانګ ته دا خبره کوي، د ظالم پړانګ په مخ کې درېږي. وی 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 وی. ظالم پړانګ ور ټوپ کړل او ده به اتل پر مځکه باندې غورځوي، خو اتل ځان داسې بیا خواته کوي چې ظالم پړانګ په خپله پر مځکه ولوېدی. ظالم پړانګ ډېر غوسه سو، راولاړ سو او غوښتل یې چې بل وار پر اتل وکړي، خو اتل دلته پورته کوي او پر مځکه یې غوځار کوي. ظالم حیران و چې دونه وړوکی پړانګ څنګه دی راغځارولی سي. نور ملګري هم هک پک و. هک پک یعنې څه؟ داسې هک پک و، حیرانه و. دلته یو چا وویل د شنو ځنګلونو پړانګان دغسې وي، وړوکي وړوکي وي خو ډېر زورور وي. اتل دا زورور دغه دا ښه پړانګ نه. اتل وویل ظالم ته یې وویل وایي زه کولی سم چې تا نورم ووهم، خو زه څوک نه وهم، دا سم کار نه دی. له هغه ورځې نه اتل او سمندر سره دوستان دي. دا دوه واړه پړانګان که نه، او ظالم پړانګ چې دوی وویني نو له لرې ورته پخ کړي، لکه پیشي چې کوي که نه، داسې ورته پخ کړي، کار نه په لري. دا د نن کیسه. نو ګرانو ماشومانو تر ځان کمزوري مه وهئ، هېڅوک مه وهئ، څوک مه په عذابوئ. دا ښه کار نه دی چې تاسو بل وژړوئ او بل په عذاب کوئ. ښه نو للو للو نه زه چاته وایم، تاسو ټولو ګلالیانو ته یې وایم چې ما ته مو غوږ نیولی و. نو ارام کښېنئ. ښه للو 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 خوب دې درسې تر لیمو. د نورو وهل د شرم کار دی، د نورو ژړول یو ډېر بد کار دی. دا ونه کړئ ګلالیانو. اوس ویده سئ، للو جان سئ، سبا ته ښه انسانان سئ.
للو 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 خوب دې درسې تر لیمو